د زړه په سر مې ازغی مات دی، نم مې د سترګو دومره زیات دی، یوه دجله بله فرات دی، حسن د کم ظلم د زیات دی، خلک د حسن مطابق ظلم کوي. ګوره که درغلو په لاس باندې عقل له پښتونه تښتېدلی دی. واه دا خوست نه کابل ته راغلی باچا صاحب په خیر راغلی. راپسې ګرځي لټوي مې رانږدې غږ دی، تاسې لږ چوپ شئ په دوزخ کې دا دی غږ دی. ما دا اورېدلي وو چې هر څوک چې له موره پیدا سي هغه شاعر وي. شاعر د قام مټې، د قام سترګې، د ټولنې سترګې یا د ټولنې مټې دي. تاسو شعر د ټولنې لپاره لیکئ او که د خپل ذوق پالنې لپاره شعر لیکئ؟ زه اول شعر د خپل ځان لپاره لیکم. چې ته شعر د خپل ځان لپاره لیکې نو بیا ولې ټولنه بیا ولې؟ اصل او زه په خپلو ماشومانو زده کړې وکړو، زه په خپلې ماشومانو زده کړې وکړو، ګنې دا ډېوې شمال ته پاتې. له بهیري نه ستړی راغلی، له بهیري نه ستړی راغلی، شړی دې جګه که چې ملا در غوړه کمه. په لوړو غرو د کاروان تیر که په زړه ظالمه یاره نه دې یادېدمه. اوربل له قصده په سپین مخ راخور کړي، دا نارواوې د هوا نه دي. تر دې وروسته به زموږ پر ټولنیزو صفحو له شاعرانو سره هره مرکه او شعریز بنډار د اغلې ډیوا پتنګ په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کیږي. بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم، لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم، او د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی، د ملګري په واده کې غلی ناست یم. د شاعرانو درې پاڼې او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ملال او غازیانو ستړي مه شئ. هیله ده تمه ده تاسو ټول به ښه وئ، جوړ به وئ او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ. قدرمندو کابل ته راغلی یم، دغه خوست نه کابل ته راغلی یم او ډېر خوشبخته یم که نه چې نن زما سره څوک ناستی، تاسو به یې ټول پېژنئ. هغه څوک چې پښتو ژبه پېژني، پښتو وایي، نو حیران صاحب هم پېژني. نن زموږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب حنیف حیران صاحب دی. راځو د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې هم ترې وکړو. حیران صاحب زموږ د شاعرانو د په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات خرخلاص او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. باچا صاحب په خیر راغلی. زه هم په خپل وار تاسو ته د تاسې د پاڼې لیدونکو اوریدونکو کتونکو ته ټولو ته خپله مینه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې د چا خبره په ژوندۍ بڼه د سره مخامخ یم او نور خو مې درته وویل چې دومره د سره بلد یم لکه 10 کاله مې چې د سره تېر کړي. ډېره زیاته ډاکټر صاحب راځو په لومړیو کې یو غزل در څخه اورو بیا به مخکې ځو. ولې نه ولې نه، نن خو د غزلو ورځ ده. دا څو ورځې وړاندې مې غزل لیکلی ده او چې ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی. ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی، کلی له مجنونه تښتېدلی دی. ای های ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی، کلی له مجنونه تښتېدلی دی. او ګوره که درغلو په لاس در باندې، ګوره که درغلو په لاس باندې عقل له پښتونه تښتېدلی دی. واه ګوره که درغلو په لاس باندې عقل له پښتونه تښتېدلی دی. او تا باندې دعوا مې برناحقه وه، تا باندې دعوا مې برناحقه وه، زړه مې زړه چاودونه تښتېدلی دی. واه او روح مې و په تن کې یو څو شپې مېلمه، روح مې و په تن کې یو څو شپې مېلمه، لاړ له مېلمستونه تښتېدلی دی. واه ډاکټر صاحب او مونږه د سبا له غمه مړه نه یو، مونږه د سبا له غمه مړه نه یو، نن مو له پرونه تښتېدلی دی. مونږه د سبا له غمه مړه نه یو، نن مو له پرونه تښتېدلی دی. او ګرځي به حیران په کوم پړاو باندې، ګرځي به حیران په کوم پړاو باندې، چاوې له ژوندونه تښتېدلی دی. واه مننه پاچا صاحب. ډاکټر صاحب ستا یو څو پخواني بیتونه رایاد شو چې راپسې ګرځي لټوي مې رانږدې غږ دی، تاسې لږ چوپ شئ په دوزخ کې دا دې غږ دی. راپسې ګرځي لټوي مې رانږدې غږ دی، تاسې لږ چوپ شئ په دوزخ کې دا دې غږ دی. او موږ کړانده وای موږ بیا هم پېژندله ښکلا، ځکه ښکلا خو د فطرت د منظرې غږ دی. زه ژوند ته د داسې زاویې ګورم چې که زه وایم چې که هر څوک همداسې ورته وګوري شاید ژوند ورته ډېر ښکلی شي. زه وایم چې هغه یو شاعر وایي چې مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه، مرګی څه دی د سکوت د جمود غېږه، ژوندون څه دی هله هله منډه منډه.
ژوند د مبارزې نوم ده، د منډې ترړې نوم ده، د اخلاقو نوم ده، د مینې نوم ده، د ورورولي نوم ده، د کار د دې نوم ده. او څوک چې دا کار نه کوي هغه مړ ده، ځکه مړی نه منډه ترړه کوي نه مینه کوي، یو شی هم نه کوي. څوک چې ژوندی وي هغه د مینه وکړي، هغه د ژوند ته د مینې په سترګه وګوري، د کار په سترګه وګوري، د اخلاقو کردار د ټولنیزو اړیکو په سترګه دې ورته وګوري، بیا ژوند ده. که ژوند ته په همدې سترګه ونه ګوري بیا ژوند ده. ژوند ته به په کومه بهانه سړی راوګرځي داسې چې ناهیلی د لیوره سړی راوګرځي، او سمانه چې مینه د وطن یې زړه ته نه لویږي، سمانه چې هسې په کعبه سړی راوګرځي. ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې شعر یعنی څه او شاعر یعنی څوک؟ شعر کاروان صاحب وایي چې شعر مست څیله اوښت دا چې څنګه یې رام کوي دا د شاعر کمال ده. او شعر څه ده؟ زه وایم چې د خبرو د هغه انداز ته ویل کېږي چې هغه په اصطلاح مړو ته روحونه ورکوي. هغه مړې خبرې چې ډېرې تکراري شوي، کلیشه شوي، شعر یې سندره کي، شعر یې ژوندی کي او پاتې شو شاعر. ډېر خلک په ډېرو مرکو کې ما نه پوښتنه وکړي چې که ته شاعر نه وای څه شی به وې؟ زه ورته وایم چې که زه شاعر نه وم زه به بیا هم شاعر وم. ما دا اورېدلي وو چې هر څوک چې له موره پیدا شي هغه شاعر وي، هر څوک چې له موره پیدا کېږي هغه شاعر وي، خو څوک د وینا اظهار په شعر سره کولی شي او څوک یې نشي کولی. داسې څوک یې نشي کولی او دا ښه ده چې هر څوک یې نشي کولی. که هر چا کولی شو خو دلته موږ مترادف شیونه لرو. موږ وایو چې هغه یو شاعر وایي چې ښکلي د قدر د بدرنګ وکړي، که بدرنګ نه وي نو د ښکلو قدر چا کاوه. ځینې شیان موږ متضاد لرو که نه. یعنې زه دا وایم چې که ټول خلک شاعران وي خو بیا هم د شعر اهمیت نه و که نه. نو دغه هر څه مترادف د سپین د تور یا په اصطلاح یو شی د نشتون موږ ته هغه کوم شی چې نشته باید هغه سره موږ مینه وکړو، ځکه که هغه شته وای بیا به موږ سره ډاکټر صاحب شاعر باید په ټولنه کې کوم محدودیتونه وپېژني؟ شاعر ته دوه نومونه ورکو. شاعر د قام مټې، د قام سترګې، د ټولنې سترګې یا د ټولنې مټې دي. مټه باندې چې موږ که مټه نه وي موږ دا ودانۍ د دنیا نه شو جوړولی، که سترګې نه وي موږ څه لیدلی نه شو. مطلب دا ده چې پخوانیو شاعرانو په خپلو شعرونو انقلابونه حتی راوستلي دي. ملالې په یوې ټاپې باندې که په مایوند کې شهید نه سوي خدای ګلالۍ یا بېننګۍ ته دې ساتلي. دا خبره که دې په ټپه کې نه همداسې یې کړې ممکن په چا یې اغېزه نه وه کړې، خو دا یو شاعرانه پیغور و چې زلمو یې ته ویلې او میوند یې پرې فتح کړ. همداسې انقلاب راواخلی بیا د انقلاب سره نشانونه لیونو زلمو، دا خاوره انقلاب غواړي، د ازادۍ انقلاب. دا شعر به چې په پښتونخوا کې د بلوچستان کې خاصا د ګلزار عالم سره مایور اعظم خبرې کول نو خلکو کې به داسې یو ډول جذبه را پیدا شوله. د شعر زور سیده هغه کوم څومره چې په نثر کې شعر کې زور ده هغه په نثر کې نشته. یعنی شعر زه وایم چې په اصطلاح په غرونو کې لارې کوي. نو د شعر له زوره هغه چاته د شعر زور نه وای موږ به د ملي سرود په شعر نه وو، دا باید نثر وای که نه. یا مثلا ځینې د موږ تاسو خصوصا په پښتنو کې داسې میندې نه وي، داسې پلرونه نه وي چې هغوی ته شعر نه یاد، هغوی ته ټپه نه یاد، هغوی ته سروکی نه یاد که نه. زه اکثر له مور سره کښېنم دغسې لنډۍ دا شیان ترې واورم، زه وایم چې د ما مور خو شاعره ده او حالان کې دا د هرې پښتنې فطرت همداسې ده چې باید په اصطلاح یو شعر یې زده وي. نو د شعر اهمیت ډېر زیات. ډاکټر صاحب ښه شعر کوم شعر ته ویلی شو؟ ښه شعر تعریف زښت ده. موږ پښتو ادبیاتو کې 22 تعریفه د شعر لیکلي وو، یا لیکلي وو چې دا هیڅ ثابت شعر هیڅ ثابت تعریف نه لري. څوک هغه کلام چې قافیه او ردیف او دا شی ولري، څوک وایي چې نه چې موزون کلام یې ورته وایي. ځینې خلک وایي چې ښه شعر هغه ده چې
پاچا صاحب تا یو شعر وویل ما باندې داسې چک ولګي چې زه وایم چې اوهو دا خو د ما د زړه خبره کړې ده که نه او بله خبره دغه ده چې شعر باید معنویت ولري بله خبره دغه ده چې شعر باید پیغام ولري پرته له هغه نه چې تخنیکي مسایل دي چې موږ وایو چې قافیه او ردیف او بحر او څه شی ولري د هغه ورې خواته په اصطلاح یو سړی باید وښوري د یو چا په زړه باید باندې کینی کله چې د یو چا په زړه کې کیناسته د یو څه هغه لوستونکي ویل چې واه دا خو د ما د زړه خبره کړې ده نو شعر اصل کې د شعر تعریف دغه ده چې فردي تجربې خو په شاعرانه انداز کې له خلکو سره شریکول بیا دا چې فردي تجربې هم چې سړی د ټولنې له خلکو سره د خلکو په زړونو باندې په اصطلاح د خلکو د زړونو ترجماني په شعر کې وکړي نو بیا هغه اعلی ترین شعر شي ډاکټر صاحب ستاسو یو څو بیتونه دي چې الله دا څوک د داسې درس چې له چمبې وباسي جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي او مور یې ورلنډه شوه یوې ته یې په غوږ کې ووې ما نم له یاده وتلی ده مور یې ورلنډه شوه یوې ته یې په غوږ کې ووې حیران ته ګوره تصویرونه د هغې وباسي نو حیران صاحب تاسو شعر د ټولنې لپاره لیکئ او که د خپل ذوق پالنې لپاره شعر لیکئ دا خو عجبه پوښتنه ده خبره داسې ده چې زه اول شعر د خپل ځان لپاره لیکم ځکه د ځان لپاره لیکم که زه نه یم خو ما شعر هم نشته که زه نه یم په اصطلاح ما لپاره هېڅ ټولنه نشته او بله دا که د ما شخصي فردي تجربې نه وي نو زه به ټولنې ته شی ورکړم او ما وایي چې خپل ځان ده اول ځان ده بیا جهان ده او پاتې شولو دغه ده چې که یو شاعر وي که یو څوک وایي چې نه نو ته بیا د خپل شعر ځان سره وساته ما یې د دنیا خلکو ته ورکوه دا پوښتنه پیدا کېږي که نه دلته پوښتنه پیدا کېږي ډاکټر صاحب چې ته شعر د خپل ځان لپاره لیکې نو بیا ولې اصل خبره دغه ده که زه د خپل ځان لپاره شعر ونه لیکم ما ځان ونه پېژنده اصل کې ځان پېژندنه اول مهمه ده وایي چې ځان ونه پېژندې خدای نشي پېژندلی دلته ځان پېژندنه په شعر کې ډېره مهمه ده او بله د فردي تجربو خبره ده کله چې ته بیا بیرته د ټولنې غړی شولې کله چې تا د ځان لپاره شعر ولیکه مطلب دغه ده تا ټولنې ته ولیکه ته د ټولنې یو غړی یې په ټوله کې تا بیرته د ټولنې لپاره یو څه ولیکل نو دلته موږ وایو چې د شعر تعریف هغه شی چې شعر فردي تجربې دي او موږ له ټولنې سره په شاعرانه ډول انځورو بیرته همغه تعریف په ټولنیز راځي همداسې ده ډاکټر صاحب ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي یئ نو تقریبا څومره شعرونه او غزلونه بیتونه به دې لیکلي وي والله داسې انداز خو نه راته کېږي زه رښتیا هم له شعر سره د شعر په دنیا کې ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم نږدې شپږم وم ټولګي کې وم اوس په 40 کاله عمر ده نو هغه وخت نه ورسره ملګری وم البته یو 2-3 شعري ټولګي لرم پکې سلګونو شعرونه به مې لیکلي خو دا چې زه یو ډول هغه کوم یو ډول بخل رانه کېږي دا اوس تېر کال مې شعري ټولګه چاپ کړه د آرام لپاره چېرته سړی لاړ شي په 500 غزلو کې مې یو نیم سل انتخاب کړه نور باندې مې ځان مې ورته ظالم کړ او نور مې ټولې وسوځولې دا مې انتخاب پکې وکړ ډاکټر صاحب خبرې دي د خبرو خوږې دي زما هم پکې ورکه شوه چې اوس خبرې درنه واورم او که غزلونه خو زریات صاحب اشاره راته کوي ویلې د حیران صاحب نه به غزلونه واورم ولې نه زه به حیران صاحب غزلونه درڅخه اورم یو غزل به درته وایم چې ستا د غونډې ځنې خال ته پاتې کېږي ستا د غونډې ځنې خال ته پاتې کېږي په سرلای دا ځلې کال ته پاتې کېږي ستا د غونډې ځنې خال ته پاتې کېږي په سرلای دا ځلې کال ته پاتې کېږي او پښتنو لره نور زهر خوړل بویه پښتنو لره نور زهر خوړل بویه که تر دې هم ابتذال ته پاتې کېږي او دې یارانو مې ماضي کې څه موندلي دې یارانو مې ماضي کې څه موندلي چې نه وړاندې ځي نه حال ته پاتې کېږي ډاکټر صاحب دا بیا دې یارانو مې ماضي کې څه موندلي چې نه وړاندې ځي نه حال ته پاتې کېږي او زه په خپلو ماشومانو زده کړې وکړو زه په خپلې ماشومانو زده کړې وکړو ګنې دا ډېوې شمال ته پاتې کېږي حیران صاحب دا بیا مننه زه په خپلو ماشومانو زده کړې وکړو ګنې دا ډېوې شمال ته پاتې کېږي او زه مې خپل زړه ولې تا باندې تاوان کړم زه مې خپل زړه
ولې تا باندې تاوان کړم مات منګی بیرته کولال ته پاتې کېږي هاي هاي دام ډېر عالي دی مننه زه مې خپل زړه ولې تا باندې تاوان کړم مات منګی بیرته کولال ته پاتې کېږي او د ټمبل شاګرد په څیر شولې حیرانه د ټمبل شاګرد په څیر شولې حیرانه هر جواب دې بیرته سوال ته پاتې کېږي بېشکه ډېر عالي دی ډېر عالي بله مو وایم مسلسل غزل نه در څخه بل یو غزل دی چې جنګ ځپلي وو زورونه پکې نه وو جنګ ځپلي وو زورونه پکې نه وو و ژوندي مګر روحونه پکې نه وو زنګ ځپلي وو زورونه پکې نه وو و ژوندي مګر روحونه پکې نه وو د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې خو زما او ستا نومونه پکې نه وو اوهو څه زبردست دی د هر چا په نوم یو ستوری و اسمان کې خو زما او ستا نومونه پکې نه وو او خده چې زه خدای ومه وژلی خده چې زه خدای ومه وژلی خده ستا لاسونه پکې نه وو او ته خبرې ماشومتوب مو ولې ښه ته خبرې ماشومتوب مو ولې ښه ښه په دې سرحدونه پکې نه وو ډېر ښه دی ډاکټر صاحب او بېروخي که تلوسه دې د اظهار وه بېروخي که تلوسه دې د اظهار وه خط دې راغی سلامونه پکې نه وو بېروخي که تلوسه دې د اظهار وه خط دې راغی سلامونه پکې نه وو او د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه خو له غوښو نه جوړ زړونه پکې نه وو حیران صاحب دا بیا د هر ښکلي زړه ته ورغلم حیرانه خو له غوښو نه جوړ زړونه پکې نه وو بله م ووایم چې تا به رایاد کړم تا به زړه ته ښه نږدې راولم تا به رایاد کړم تا به زړه ته ښه نږدې راولم صبر چې زه خو مې لږ زور په حافظې راولم تا به رایاد کړم تا به زړه ته ښه نږدې راولم صبر چې زه خو مې لږ زور په حافظې راولم او اوس هم په چغو شم په ځان باندې مې خولې لګوم اوس هم په چغو شم په ځان باندې مې خولې لګوم اوس هم چې ذهن ته صحنه د مخه خیر راولم اوس هم په چغو شم په ځان باندې مې خولې لګوم اوس هم چې ذهن ته صحنه د مخه خیر راولم او زم چې نغمې دې بدرګه کړم سور او تاله سره زم چې نغمې دې بدرګه کړم سور او تاله سره زم چې پسرلی دې تر شډلې لوپټې راولم هاي هاي او په بېوسۍ مې د رقیب په وړاندې مه ګرموه په بېوسۍ مې د رقیب په وړاندې مه ګرموه زه خدای خو نه یم چې په خلکو زلزلې راولم اوهو حیران صاحب څخه مننه دا بیا په بېوسۍ مې د رقیب په وړاندې مه ګرموه زه خدای خو نه یم چې په خلکو زلزلې راولم او د مخخې تر ځایه څنګه هر وخت ورنشمه د مخخې تر ځایه څنګه هر وخت ورنشمه څرنګه ځان تر دې عظیمې حادثې راولم د مخخې تر ځایه څنګه هر وخت ورنشمه څرنګه ځان تر دې عظیمې حادثې راولم او هغه دې هم زما د جذباتو درناوی ولري هغه دې هم زما د جذباتو درناوی ولري زه به هم زړه د خواهشاتو له کوڅې راولم او غمای زړه مې حیرانه تل د خیال کلي ته غمای زړه مې حیرانه تل د خیال کلي ته بوزم خو بیا یې ترې زرې راولم حیران صاحب په یارانه در سره نه ځم تر ملکن پورې چلم در سره وړم ښه د چلم لنډۍ به درته وایم چې په چلم 2 سکروټې کېده په چلم 2 سکروټې کېده لکه 2 بنې په سیالۍ خوله ورکوینه او په چلم چا رود کړې جانانه په چلم چا رود کړې جانانه تر کاغذي شونډو د خیږي شنه دودونه بېشکه په چلم چا رود کړې جانانه تر کاغذي شونډو د خیږي شنه دودونه او د غره له سره مې صحیح کړې په چلم پروت وي سور کمیس سره تعویضونه داسې یو شی او بل د چې په سالنډۍ د چلم پرېښود په سالنډۍ د چلم پرېښود زما د سپینې خولې دې نه منل سوالونه او که دا ځل شنې کوترې راغلې کوسۍ مې پرې کړه لومه جوړه که مین واه
وی چې د بهیره وخه دې مړه شه د بهیره وخه دې مړه شه چې ورته کښېني ګوندې زه در یاده شمه او ما لیوني کارونه پرېښول ځکه د کېښول په لنډۍ ځان واه واه وی چې له بهیرې نه ستړی راغلی له بهیرې نه ستړی راغلی شړی دې جګه که چې ملا در غوړه کړمه واه او د بهیرجن ښځه مې مه کې د بهیرجن ښځه مې مه کې سړه ډوډۍ خوري سر په تیږه لګوي نه های های شکه او په لوړ غرو دې کاروان تیر که په لوړ غرو دې کاروان تیر که په زړه ظالمه یاره نه دې یادېدمه وی چې د زړه په سر مې ازغی مات دی نم مې د سترګو دومره زیات دی یوه دجله بله فرات دی د زړه په سر مې ازغی مات دی نم مې د سترګو دومره زیات دی یوه دجله بله فرات دی حسن دې کم ظلم دې زیات دی خلک د حسن مطابق ظلم کوي نه واه واه حیرات صاحب واه زړګی دې ویوړو لاړې پیغلې خوله کې مې نشته لاړې پیغلې او په تناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږی دی یمه های های بېشکه او په نس نهار پوزی دې نه وي ورونه مړه لوګی دې نه وي لنډه په دې یو شی دې نه وي ستا د ښایست کمای دې نه وي که د غنمو کاهتي وي تېره به شي واه وي به رښتیا خو دا رښتیا نه دي وی به رښتیا خو دا رښتیا نه دي حقیقت صاحب وي به رښتیا خو دا رښتیا نه دي د مینې سترګې نابینا نه دي موږ وایو چې مینه ړانده ده چې نه ویني وي به رښتیا خو دا رښتیا نه دي د مینې سترګې نابینا نه دي ډېر خو دا ستا د حسن تاو هم دی ډېر خو دا ستا د حسن تاو هم دی دا هوسونه ټول زما نه دي واه ډېر خو دا ستا د حسن تاو هم دی دا هوسونه ټول زما نه دي خدای زده چې ما نه زړګی چای وړ خدای زده چې ما نه زړګی چای وړ سترګې د ښکلو ورخطا نه دي او هره جذبه باید غبرګون ولري هره جذبه باید غبرګون ولري ښکلې لمونږ ولې رضا نه دي او هره جذبه باید غبرګون ولري ښکلې لمونږ ولې رضا نه دي او که دي نو څنګه دې بدلې کړی دي که دي نو څنګه دې بدلې کړل سترګې داستا سترګې داستا نه دي اوه بېشکه که دي نو څنګه دې بدلې کړل سترګې داستا سترګې داستا نه دي سترګې داستا سترګې زما دي ما درته کله له یارۍ ویلې دي او اصلا زمونږ ترې امیدونه زیات دي اصلا زمونږ ترې امیدونه زیات دي دومره هم ښکلي بې وفا نه دي اصلا زمونږ ترې امیدونه زیات دي دومره هم ښکلي بې وفا نه دي او اوربل له قصده په سپین مخ راخور کړي اوربل له قصده په سپین مخ راخور کړي دا نارواوې د هوا نه دي او اوربل له قصده په سپین مخ راخور کړي دا نارواوې د هوا نه دي او ځینې غرور هم سړی سور واړوي ځینې غرور هم سړی سپین سور واړوي پر مخ خولې د حیا نه دي ځینې غرور هم سړی سور واړوي پر مخ خولې د حیا نه دي دا چې راګوري پرې حیرانه دا نه دا چې راګوري پرې حیرانه دا نه نورې هم شته یوازې دا نه دي واه ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې د موږ ته وخت راکړ ډېره زیاته مننه جار مشم ولا خوند مې واخیسته د تاسو په لیدو له لیدونکو اوریدونکو سره په مخامخېدو او نن خوندوره ورځ وه او داسې ورځ دې هر کله راشي زه هم ډېر خوشحاله شوم زموږ لپاره ډېره خوندوره وه ډاکټر صاحب که تر ماښام هم در سره کښېنو که نه موږ به داسې ونه وایو چې ناهیلی کوم نو دا چې د خپرونې وخت ته ګورو د مخ په خلاصېدو دی ډاکټر صاحب د وروستیو کې بیا هم در څخه زیاته مننه کوم تاسو هم ډېره مننه په عزت اوسئ ډېره مننه د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دغه وه د ډاکټر صاحب حنیف حیران صاحب سره کوچنی شانت بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې زریات صاحب اجازه اخلو یلي الله پامان